خوشاله دي نه پوهېږي په هندوستان کې به دی د بګوان زامنو هغه د بوتانو زامنو بیا څومره د غوا بولې څښلي د ډېرې خوشحالۍ صحیح سلو الله د دوی دا خوشحالي نیمګړې کړي الله دې دا خوشحالي د دوی برقراره نه لري زموږ په خپل آفس کې د الله خوشحالي تر ډېره پورې ژوندۍ لري او خوشحاله لري او آباد لري او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کوم سړی و دې جنګ ته هوا ورکوي دا داسې دی لکه هغه کربوړی نه و چې ابراهیم علیه السلام مبارک په اور کې و هوا یې ورکوله بعینه دغه خبره ده طرفداري به نه کوو که څه زه په دې وطن کې ته په هغه وطن کې اوسېږي دا په اسانه مثال به درکړم د بابا او دادي سره جنګ به سړی څه چم کوي د دوو ورونو سره جنګ سړی څه چم کوي لرګی راخلي د یو ورور سره درېږي یا نه درېږي دواړه ورونه به د خلاص ونیسو داسې به نه کوي خو خیر هغه دغه څه وایي هغه مطیع الله تراب الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه وایي چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي که دلته د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی صحیح سلو بیا بله درته کومه د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده دا عرضي ده لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چې شته دا عرضي ده هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چې دی هغه عرضي دی دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې پاکستان زما دشمن دی نو زه ستا ملګری یم یا دا خبرې دی الله لرې کړي دا هندوان دی الله وشرموي صحیح سلو بیا دغه خو هندوان در معلومیږي او هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی بالکل ته به د زمري و څنګ ته چغال ولاړ اکشني نه دی هغه 25 که 30 کیلو دی دا د وزیر خارجه د زمري و څنګ ته چغال ودرې چې جوړیږي خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودره دا رقم دی او بیا جواب درته کوم تی به خبره لږ ما سر خلاص کړم دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چیش ورکړو خبر یاست امبولانس نه و امبولانس ته چیش ته پاره د غم د پاره د سرووینو د پاره دی د مرګ د پاره دی د درد د پاره دی د مشکلات د پاره دی او د مصیبتو د پاره دی د مشته دغه راک ولې د شایسته بسانه راکول پر کندهار پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول پر جلال آباد پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه راکول اوله خبره دا د عزیزانو دا اوس د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې څه جړه راغلي دي دا زما دغه بیان دا د جذباتیانو د پاره نه دی صحیح سو جذباتیان طرفدار خلک خامخا څه زموږ خلک دي و دې ورته هوا ورکوي څه د هغه څه خلک دي و دې ورته هوا ورکوي نه دا د دوو وروڼو په مابینځ کې جنګ د دوو وروڼو په مابینځ کې یو مشکل راغلی دی اوس خبره دا د عزیزانو هر چاته خپل وطن محترم دی چې دلته اوسېږي هغه وایي زما وطن چې هلته اوسېږي هغه وایي زما وطن یا اعتراضي موږ د دې مفاداتو څه بالاتر واوسېږو اسلام کلمه قرآن ورورګلوي دا مخته کښېږدو بیا به مجلس وکړو که هر سړی پر خپل وطن باندې خپل سر چې دی هغه ورکوي بس دې معنا دا نه شوله بیا ګوره زه خپله ذمواره سړی زه نن و پرون ته ګورم زه پروند و سبا ته ګورم خالد نن خبرې نه کوم صحیح سو زه نه غواړم چې دا اور چې دی هغه تیز شي زه نه غواړم چې خلک راوپاروم الله دا شي نه 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 د دوو وروڼو په مابینځ کې جنګ دی د دوو مسلمانانو په مابینځ کې جنګ دی هغه دغه به څه ویلې هغه ګیلمن وزیر به څه ویلې الله دې جنت عدن نصیب کړي ویلې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي د پېښور پر ځای اسلام آباد واچو زه دغه سړی خوښه مې ده که مې نه ده خوښه خدای مې داسې د بوغ زمړه کوي لکه هغه یهود چې د بوغ زمړه کېدل که مې نه ده خوښه دا زما خبره صحیح سلو بیا بله خبره دا د عزیزانو زموږ د افغانستان تعلق عام تعلق نه دی لکه د ایران سره لکه د بنګلادیش سره لکه د انډیا سره زموږ د افغانستان تعلق داسې دی لکه د بدن او د روح زموږ د دې په مابینځ کې دومره تعلق دی او بیا بله خبره دا د عزیزانو موږ به خپلو مفادو ته نه ګورو موږ به لیرې نظر دوهراو کوو به ګورو چې څه پیښه ده او څه روانه ده څه ځینې پیښیږي زموږ دپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي که دلته د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی صحیح سلو بیا بله درته کومه د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده دا عرضي ده لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چې شته دا عرضي ده هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چې دی هغه عرضي دی دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې پاکستان زما دشمن دی نو زه ستا ملګری یم یا دا خبرې دی الله لرې کړي دا هندوان دی الله وشرموي صحیح سلو بیا دغه خو هندوان در معلومیږي او هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی بالکل ته به د زمري و څنګ ته چغال ولاړ اکشني نه دی هغه
25 که 30 کیلو دی دا دی وزیر خارجه د زمري و څنګه چې خال ودره چی جوړیږي خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودره دا رقم دی او بیا جواب درته کوم تی به خبره لږ ما سر خلاص کړم دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چی شو په خبر یې امبولانس نه امبولانس ته چی شته پاره د غم د پاره د سرووینو د پاره د مرګ د پاره دی د درد د پاره دی د مشکلات د پاره دي او د مصیبتو د پاره د مشته دغه راک ولې د شایسته بسانه را کول پر کندهار او پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه را کول پر جلال آباد پر کابل می چلولې وای ولې د شایسته بسانه را کول هاي زورور خوندور چې د هرات او د کندهار می چلولې دا امبولانس ماته شته پر را کوي نن خو ما کړه امن د خوشاله د امبولانس ضرورت نه لرم ولې را کوي یې به خبر سره خلاص د سره خلاص او ډېر خلک بس ما سره په دې خبرو اتفاق نه کوي پروا نه لري اتفاق ضروري نه دي شکنځا مه کوئ بد رد مه وایئ صحیح سلوک او بیا بله خبره دا ده ډېر خلک ما ټول دلته خوشحاله دي ډېر هلته خوشحاله دي په دې جنګ پر دې به چی شي وایي انا لله و انا الیه راجعون او بیا زموږ دپاره صرف دوې خبرې راپاته دي موږ ته صرف دوې خبرې راپاته دي یوه خبره دا چې موږ ډېر په اخلاص دعا وکړو چې یا الله دغه مشکل د دوو ملکو له مابین زه وباسه صحیح سلو او دویمه دا خبره ده چې موږ ډېر وژاړو والله زه د شپې راپورته سوم 2 رکعته نفل مې وکړلو بیا مې الله ته زارۍ وکړې چې یا الله دغه یو همسایه لرو څنګ پر څنګ کلتور رواج رسم مجلس خبرې انداز طور طریقې مې ټول یو دی او د هغه سره زموږ دا مشکل راغلی صحیح شو موږ به دغه دعاګانې کوو الله ته به ژاړو چې یا الله دا مشکل دا پریشاني لرې کړه او بیا بله خبره دا د عزیزانو ډېر داسې منافقان شته چې هغه غلطې ویډیو چلوي د خپل یوز دپاره د دروغو ویډیو چلوي د خلکو غصه راپاروي د خلکو خشم راپاروي چې الله داسې وسو تقریبا په دا خبرو کې تقریبا 90% دروغ 10% خبرې ستا خبرې رښتیا وي 90% دروغ دی او ما تا ته دروغ را رسېږي رښتیا چې دی هغه نه را رسېږي او کوم سړی چې بیا داسې ویډیو شی مې چلوي دا خاص داسې دی لکه پر اور چې سړی تیل اچي دا نو زه خاص منافق بلم هر څوک چې دی دا منافقت دی چې ولې دومره لوی مشکل راولي ته خوشحاله دي نه پوهېږي په هندوستان کې به دی د بګوان زامنو هغه د بوتانو زامنو بیا څومره د غوا بولې څښلي د ډېرې خوشحالۍ صحیح سلو الله د دوی دا خوشحالي نیمګړې کړي الله دې دا خوشحالي د دوی برقراره نه لري زموږ په خپل آپس کې د الله خوشحالي تر ډېره پورې ژوندۍ لري او خوشحاله لري او آباد لري او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کوم سړی و دې جنګ ته هوا ورکوي دا داسې دی لکه هغه کربوړی نه و چې ابراهیم علیه السلام مبارک په اور کې و هوا یې ورکوله بعینه دغه خبره ده طرفداري به نه کوو که څه زه په دې وطن کې ته په هغه وطن کې اوسېږې دا په اسانه مثال به درکړم د بابا او دادي سره جنګ به سړی څه چم کوي د دوو ورونو سره جنګ سړی څه چم کوي لرګی راخلي د یو ورور سره درېږي یا نه درېږي دواړه ورونه به تر لاس ونیسو داسې به نه کوي خو خیر هغه دغه څه وایي هغه مطیع الله تراب الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه وایي د انبار غمونو منځ کې سوځم د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه له خپله لاسه وهل خورمه لکه ونه له خپله لاسه وهل خورمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس زما هم دغه خبره ده د انبار غمونو منځ کې سوځم د خس په شان تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه له خپله لاسه وهل خورمه لکه ونه له خپله لاسه وهل خورمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس موږ هم دا رقم سوځل کېږو د دوو ورونو په غمو کې موږ سوځل کېږو د دوو ورونو په جذباتو کې موږ سوځل کېږو او موږ خرابېږو خیر الله رب العزت د مشکلاتو پریشانۍ لري الله پاک د مشکلاتو پریشانۍ لري دغه جنګ دی الله پاک په صلح بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت په روغه بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت په ورورګلوي بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت د دوام پرشته را بدل کړي چې بیا زموږ په مابینځ کې داسې مشکلات را نشي او موږ د دې خبرو سخت خلاف یو نه جنگ غواړو نه جنگ کوو نه جنگ منو که چا جنگ کړی دی ورسې پوښتنه وکړي چا چې جنگ کړی دی ورسې پوښتنې وکړي هغه بیا تا ته وایي چې ما په جنگ کې څو ګټه کړې ده بس د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه وهل خورم له خپله لاسه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم خیر دا خبره ختمه شوله الله پاک زموږ د ټولو پرده وکړي الله پاک د ټول مشکلات پریشانۍ چې دي هغه لري دا اوس نو موجوده حالات خو نو ډېر سخترین دی ډېر مشکل دی پاکستان افغانستان دواړه دومره غصه دي
چې دا غصه په هیڅ حال کې نه ټنډه کېږي، نه سړېږي، نه ختمیږي او نه کمیږي. صحیح شو؟ او عجبه خبره دا د عزیزانو چې کله یو انسان لره غصه ورسي، په دغه غصه کې نه بیا الله سړی لره په یاد ورځي، نه رسول سړی لره په یاد ورځي، او نه قرآن سړی لره په یاد ورځي، نه حدیث سړی لره په یاد ورځي. بیا خاص کر پښتانه را واخله، پښتون چې کله په خشم سو، په غصه سو، دی ایمان بایلولو ته تیار دی، خو دشمن ته کښېنستل یا مجلس کول یا دریم راشي دې سره کښېنول و دې ته تیار نه وي. دا د پښتون یو عجبه غصه یې بولې، ضد یې بولې، هر څه چې بولې، ایمان ورکولو ته تیار دی، خو لیکن دا نشي کولی چې د دشمن سره دی کښېني پر یوه میز، پر یو ټیبل، پر یو دسترخوان چې راسم او تا مجلس سره وکړو څه پیښه ده او څه نه ده پیښه. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ او بیا عجبه خبره دا د عزیزانو چې دا اوس کوم مشکل روان دی، دا اوس چې کوم اوربند تر نن ماځګاره پورې دی، الله رب العزت دا اوربند تر قیامته پورې کې الله پاک دې چې کوم څوک نه غواړي چې دا اوربند دې وشي، هغه دې الله له منځه وباسي. الله رب العزت دا زموږ مسلمانان او دا هغه پولې پر هغه اړه مسلمانان دا مشکل، دا غم، دا مصیبت په خوشحالي، په خندا بدل کی، په دوستی او په ورورولي دی الله بدل کی. ګوره زه داسې نه یم چې زه خدا مکه زه د دې وطن پر سر باندې هر څه کولو ته تیار یم، یا د هغه وطن پر سر هر څه کولو ته تیار یم، یا زه و دې ته تیار یم چې ما ته څه را پیښه ده، و تا ته څه را پیښه ده، دې وطن ته څه پیښه ده، هغه وطن ته څه پیښه ده، چې 15,000 کسان وژنئ، د هغه باد سره کښېنئ، خو راولاړ سي 15,000 کسان بچاو کې سره کښېنئ. پوهېږئ؟ 15,000 کسان بچاو کې سره کښېنئ. او بیا بله خبره دا ده چې بیا په هغه ورځ ما تا سره کانې کوو، یا پاکستان او افغانستان سره کانې کوي، نو نن ولې نه سره نه کانې کېږي؟ ولې زه و دې ته نه ګورم مسلمان یم الحمدلله قرآن په مابینځ کې شته، ولې ته و دې ته نه ګورې چې الحمدلله مسلمان یم قرآن په مابینځ کې شته؟ بیا زما استاد دپاره د دریم ګرځ څه ضرورت دی؟ کور یې د قطر ودان، الله دې ننګیالي لري، شاد لري، آباد لري، چې دا یې سره کښېنول، یا یې سره کښېنوي، یا یې اوربند راوستلی دی. داسې دې و هر چا ته الله پاک توفیق ورکړي. زموږ وطن دې هم الله نه را خرابوي، افغانستان دې هم الله نه خرابوي. ډېره دا په ذوالجلال چې 2 سکني ورونه سره جنگ سي دومره مشکل بنئ لکه دغه چې دا مشکل رالی. دومره افغانان، یعنې تاسو وګورئ موږ په دې مسجد کې اوس فلحاله تقریبا 1,000-2,000 کسان ناست یو، دا په دې کې به سم نیمه افغانان دي. اشنو زه څه چم وکړم؟ که د هندوانو سره زموږ جنگ سلو صحیح خبره ده، که مې د یهودو سره جنگ سو صحیح خبره ده، که مې د عیسایانو نصاراو سره جنگ سو صحیح خبره ده. دا چې په خپل آپس کې او د هیچا په مفاد کې دا خبره نه ده، دا یوازې او یوازې د انډیا په مفاد کې ده. بیا به مولوي صاحب دا انډیا تا د کومې خوا رااخیستې ده؟ انډیا ما د دې خوا رااخیستې ده. دا سیپیک معامله نه ده چې روانه ده. په دې کې چاینا، پاکستان اوس افغانستان شاملوي. افغانستان سره خبرې وسولې، مجلس وسولو، په دا مجلس به دیم راکښېوتی، نو بیا ډېره لویه ګټه لکه چاینا او پاکستان ته رسېدل، افغانستان به هم په دغه کې د هغه ورځې چې انډیا دا اراده وکړله چې دا شی به زه ختموم، دا به په غاړه کې سره اچوم، دا به په یو داسې غم سره اخته کوم چې د یوه به هم سر نه خلاصېږي، د بل به هم سر نه خلاصېږي. کې نه منئ، قرار کښېنئ، یو کال بعد به بیا خپله زړه ته ولوېږي چې بیا یو فوجي راولاړ سي د انډیا، یا صحافي راولاړ سي، یا پلانی وزیر هغه دا وایي دا موږ سره وکړو. په هغه ورځ یې منې، نن یې ومنه چې نن زما او ستا کورونه نه دي خراب شوي تر یو حده پورې. که خرابېده شروع سلو، العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي، د مسلم حدیث دی واورئ، د الله رسول فرمایي چې قیامت تر هغه ساعته پورې نه راځي چې 2 عظیم قوتونه زورور جنگونه سره کړي نه وي، زورور جنگونه. او بیا عجبه دا د دواړو دعوه به یوه وي، د دواړو دعوه به هم یوه وي، دا نه چې یو به کافر بل به مسلمان وي، د دواړو دعوه به یوه وي. تر ساعته قیامت نه راځي. دا د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي، در ساعته قیامت نه راځي چې تر څو حرج زیات شوی نه وي،
صحابه پښتنه وکړه د مسلم حدیث دی ولیا رسول الله هر څه ته ویل کېږي د الله رسول ته فرمایي القتل مړی جنگونه سره وژل یو د بل چې دا راغلی نه تر هغه ساعته پورې د الله رسول فرمایي قیامت نه راځي بیا د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي سبحان الله تب واتیر ما شام پیغمبر علیه السلام دا مجلس کړی دی یا تیر میاس دا مجلس کړی دی اوس په سره وای چې شمولي صاحب پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې دا هغه پاکستان او افغانستان یاد کړی دی چې ما ته دا حدیث نن وای نو ته شاوخوا د سترګې ورغړوه شاوخوا وګوره ته څوک جنې اخلي ستا په فکر څوک دی نن ورځ د دې حدیث مصداق دا مسلمانان دي دا پاکستان او افغانستان دی د الله رسول فرمایي ما د الله په دربار کې دعا وکړله مالی الله زما امت له قحط سالۍ د لوږې مه وژنه بیا مې دا دعا وکړه مالی الله زما پر امت باندې د جهان کافران دشمنان مه مسلط کوه چې زما امت ټول را تباه کړي او یا الله زما و امت ته اتفاق و اتحاد ور نصیب کا یا الله له ټکړو یې وساته چې یو په بل کې دی مطلب سره جلا شي الله رسول فرمایي ماته الله او فرمایلی ول زه چې کله فیصله وکم زما فیصله بدلیږي نه اوله خبره چې تا کومه دعا وکړه تا ویل یا الله له قحط سالۍ د لوږې زما امت مه وژنه ټول امت زه نه وژنمه چې د لوږې ټول امت مړه شي په یو کلي په یو کوڅه او په یو وطن کې به دا خبره راغلي څوک به د لوږې مري او بیا دویمه خبره دا ده ستا پر امت باندې زه د ټولې دنیا کافران چې د څلورو سرو طرفو مشرق مغرب شمال جنوب سره یو ځای سي لا هم زه دې ته قدرت او قوت نه ورکوم چې دې ټوله سره مړه کړي منګرها دا درېیمه خبره چې دې وکړه چې یا الله دې په خپل آپس کې مسره جنګوه الله ورته وفرمایل دا دعا دې نه قبلوم په خپل آپس کې به سره جنګېږي په خپل آپس کې به سره وژني په خپل آپس کې به قتلېږي په خپل آپس کې به یو د بل قیدان کېږي دا د مسلم حدیث دی صحیح سلو لقحط سالۍ نه وژنم د ټوله دنیا کافران به زما پر امت نه راغورځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي مسلمانان به په خپلو کې سره جنګېږي په خپلو کې سره قتلېږي په خپلو کې سره مري او په خپلو کې به سره قیدیان کېږي یو به د یوه خوا مسلمانان قیدیان کې بل به د بلې خوا مسلمانان دا د مسلم حدیث دی و څه پکې ویل څه وایاست په دا باره کې یو سړی څه ویل غواړي ما ته لږ سر را خلاص کړي تر دغه حد خو زما سر باندې خلاص او که ته راولاړېږي په حدیث کې تاویل کوي چې دا شی یا هغه شی یا دا ملامت یا هغه ملامت دا خبرې له منځه وباسئ دا خبرې له منځه وباسئ دا د قیامت علامې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ټول زما او ستا و مخ ته کښېښولې او ما تا ته راوښولې او بیا پیغمبره عجب اسلام نه دی اسلام ګوره زه د پاکستان یم ته د افغانستان یې زما پر خپل وطن وسیله ده مثال در کوم ستا پر خپل وطن وسیله ده زه د خپل وطن دپاره سل درواغه سره کتاروم ته د خپل وطن د مینې او د محبت دپاره سل درواغه په لکتارې زه د خپل وطن دپاره مینه او محبت لرم ته د خپل وطن دپاره او اسلام د دواړو دپاره دی اسلام د دواړو وطنو غمګینه دی اسلام د دواړو وطنو مطلب غم خور دی اسلام د دواړو پر دواړو وطنو وسیله ده ما او تا پر ځانو وسیله ده د اسلام پر ما او تا دواړو وسیله ده مشت الله یو داسې دین یو داسې اسلام را کړی دی او پیغمبر د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ما دعا وکمالی الله زما امت لقحط سالۍ مه وژنه الله ولنې وژنه بیا مالی الله زما پر امت باندې کافران مه مسلط کوه الله ولنې مسلط کوم خو دوی به په خپلو کې سره جنګېږي ټوکړې به سي یو د بل سره به جنګېږي ټوکړې به سي او بیا پر پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي زه چې ډېر بیریږم هغه زما د امت سربراهان دي ګمراهان به یې د خپل انا دپاره د خپل ځان دپاره د خپل عزت دپاره به د نور جهان کور خرابوي دا د الله رسول فرمایي صحیح حدیث دی و چې تاسو سره برابره کوي کې را برابرولی سي دا خبره خو ښه خبره ده او که نه نو بیا موږ دې دپاره څه کول پکار دي زما او ستا دپاره څه کول پکار دي
او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای زه چې ډیر زما پر امت بیریږم هغه زما د امت سربراهان دي هغه به چې شي هغه به ګمراهان یو سړی په سترګو نابینا دی ته شاته په پیسې او قدمونه هم د پر قدمو یږدې نو دی ستا څه خیال دی به تا منزل ته ورسي دی به کډې ته لویږي تا به کډې ته اچي د الله رسول فرمای زه چې زما پر امت باندې بیریږم څومره ذمواره کسان په داوود شپو کې په دواړو خواو کې غیر ذمواره خبرې کوي څومره ذمواره کسان دا غیر ذمواره مجلس کوي ښکارا مثال به زموږ د وزیر دفاع درکمه څومره غیر ذمواره مجلس کوي څومره پر اور باندې تیل اچي څومره د ملتونو او قومونو په غاړه کې سره اچي ته خو دومره لوی ذمواره ستا دپاره به چې حتی ځکه پوکلی بیا دې قدم ور باندې ښولی ولې دومره غیر ذمواره خبرې کوي ولې د خلکو کورونه د غم سره مخامخ کوي ولې د خلکو کورونه د جنگ سره مخامخ کوي ولې د خلکو غصې راپاره دا ستا یوه خبره د څو کورونه خرابېږي په دې کې څو خراب شو په هغه کې څو خراب شو ستا څه خیال دی د دې خلک چې دلته ولاړو مړه سو یا شهیدان سو ته هغه جهنمیان بلې یا هغه طرف یې بلې یا بیا چې شین جوړه سوه موږ اوربند تر قیامته پورې غواړو موږ دا سلسله تر قیامته ختمېده غواړو موږ دعا کوو الله د الله په دربار کې ژاړو ګوره غوسه کېږئ مه ډېر خلک داسې ستا هغه خشم دی هغه په دې خشم کې د هېڅ چا خبره نه مني والله که یا قرآن ته ګوري یا رسول ته ګوري والله که یا خدای ته ګوري یا د پیغمبر علیه السلام ولارې ته ګوري هغه په خشم دی یا خشم لا حول ولا قوة الا بالله ووایه شیطان ستا کور خرابېده غواړي لږ دا خپله غصه کنټرول کا دا خپل دماغ کنټرول کا نه د معلومه چې تا به کوم کډې ته واچوي موږ به دا خپله غصه پر ځان باندې دومره نه غالبه کوو چې بیا ماته د خدای او د رسول درک نه معلومیږي ماته د ښې او د بدې لارې درک چې دی هغه نه معلومیږي نو پیغمبر علیه السلام مبارک څه فرمایي بیا به داسې بعضې قبایل راسي دا صحیح حدیث الله رسول فرمایي داسې وخت به راشي د مسلمانانو قبایل به د مشرکانو لمن ونسي د مشرکانو طرفداري به شروع کی او بیا به څه وایي یا دا معنا ده چې دوی به ولاړ سي کافر و مرتد به سي یا دا د مشرک لمن به ونسي د مشرک سره به کښېني دا د الله رسول فرمایي دا د قیامت څخه مخکې دا خبرې را روانې دي یوه خبره مې هم نه د ابوبکر صدیق درته کړې ده نه د حضرت عمر فاروق درته کړې ده نه د حضرت عثمان او د حضرت علی کرم الله وجه درته کړې ده هره خبره مې د محمد رسول الله درته کړې ده و محمد رسول الله ته چا کړې ده دا جبرئیل امین علیه السلام کړې ده او جبرئیل امین علیه السلام ته چا کړې ده الله کړې ده او موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ ایمان لرو که د خندا ورځ ده هم پر الله زموږ ایمان دی او که د ژړا ورځ ده هم زموږ پر الله باندې ایمان دی ایمان به د لاسه نور کوو بس خواست و زاری کوو و دواړو طرفو ته کوو په هر حال کې کوو چې د الله په خاطر د رسول په خاطر د هغه لوی عظیمې ورځې په خاطر چې د قیامت ورځ ده هلته به درېږو په دغه خاطر دا سلسله پرېږدئ دا سلسله راسئ مذاکرات وکئ دریم سړی وټاکئ زه هم غلط ته هم غلط دریم وټاکئ اختیار ورکئ هغه چې هره فیصله وکړله په دنیا کې چې هر چا دریم ټاکلی دی بیا خبره خندا او خوشحالۍ لره تللې ده او که هر چا دا ویلی چې پرېږدم یې نه زه او داسې خبره دا کېدلی سي دا خبره د انسان کور خرابوي دا د شیطان خبره ده دا د ابوجهل خبره ده چې زه وګوره او ته وګوره یا هیڅ خبره نه ده مشکل رالی ما بین لره یا زما په خاطر یا ستا په خاطر یا د غیر په خاطر خو اور زما او ستا کور لره رالی دلته به مري څوک زما او ستا د وطن مسلمانان زما او تا د وطن پښتانه مسلمانان به مري راسئ چې موږ ته روغه سره وکړو راسئ موږ ته صلح سره وکړو که څه زه د مسجد ملا یم زه څه اختیار لرم ما ته د اختیار چا را کړی دی ما ته به څوک ووایي ما ته دومره اختیار الله را کړی دی چې ته ملا وې تا دعوه درلوده چې زه پر منبر د محمد رسول الله ناست وم تا ولې دا اور بلوئ تا ولې دا اور تیزوئ تا ولې د خلکو کورونه ور خرابول تا ولې خلک پر دې راپارول چې سره راوغورځي تا ولې د الله او د رسول خبره مخته نه ایښوله ما د خپلو بزرګانو خبره
ما د امامانو خبره ما د صحابو خبره مخته نه درته یې ما د الله او د رسول یې دا او کله چې چاله غوسه ورله بیا نه د الله خبره اثر باندې کوي نه د رسول خبره اثر باندې کوي نه خپل ځان بچاولی سي او نه جهان بچاولی سي زموږ دپاره دواړه وطنونه خپل دي زموږ دپاره دواړه وطنونه د عزت وړ دي زموږ دپاره دواړه وطنونه د آبادۍ د دعاګانو په دعاګانو کې دي چې الله دې دواړه وطنونه آباد لري شیطانت مه کوئ منافقت مه کوئ غلط پوسټونه مه کوئ غلطې خبرې مه پیلاوئ غلط مجلسونه پیغامات مه مطلب شیروئ ولې به زما استاد د وجې به یو جنګ 15 منټه مخکې بندېدی خو زما استاد د وجې به 15 منټه نور دا جنګ چې دی هغه یې الله دې دا مشکل لرې کړي الله پاک دې اوربند تر قیامته لري د هر مسلمان د مسلمان په مابینځ کې واجب پاکستان افغانستان د تمام دنیا د مسلمانانو په مابینځ کې ها دغه مسلمانان دې الله سره یو کې چې بیا هغه ظالم چې زما استاد کور را خراب کړی دی زموږ کعبه را خراب کړی دی زموږ بیت المقدس را خراب کړی دی ټول ورته یو سي او بیا پر هغه باندې راوغورځي خیر الله پاک دې د غمو د مشکلات د دې پریشانی وساتي زما خو فکر دا ول چې زه امیر خان متقی صاحب چې دی وزیر خارجه د افغانستان تللی دی هندوستان ته چې زه پر هغه باندې مجلس کوم خو هغه خبره څه بله خواته ولاړه د شپې ګوره څنګه مشکلات پریشانی زموږ د وطن د افغانستان په مابینځ کې راغلي دي خو خبره داسې د عزیزانو چې ما خو غوښت چې زموږ د دیوبند مدرسه د متقی صاحب ورغلی دی ډیر زورور اکرام یې وروکوي ډیر احترام یې وکوي ډیر عزت یې وکوي او ډیر پروتوکول چې دی هغه یې ورکوي او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده بیا یې سند ورکوي بیا یې دستاربندي ور وکړله بیا دا ټول طالبان په زرو طالبان خو یو سوا عرب آبادي ده د افغانستان آبادي تقریبا 4 کروڑه ده یا به لږ پورته کښته د پاکستان آبادي تقریبا 4-25 کروڑه ده د انډیا د هند آبادي چې ده دا تقریبا یو عرب 10 کروڑه ده لږ به پورته کښته پوهېږئ نو ډېره دنیا وله راغلی وه ډېر خوند یې هم وکئ ماشاءالله الحمدلله دا دیوبند چې دی عزیزانو دا په انډیا کې یو شار دی په هغه شار کې زموږ د اکابرو مشرانو علماو یوه مدرسه چې د هغه جوړه سوله نو دغه مدرسې ته بیا ګر د دیوبند نوم ورکول سولو صحیح سولو د دیوبند نوم ورکول سو لکه د بریلویانو مرکز چې دی هغه په بریل کې دی نو هلته د دوی مدرسه د هغه مشران دي اکابر دي نو دوی بریلویان بلل کیږي زموږ مدرسه د دیوبند په ښار کې ده یا په کلي کې ده یا په علاقه کې ده و موږ ته دیوبندیان ویل کیږي موږ ته دیوبندیان ولې ویل کیږي و بریلویانو ته بریلویان ولې ویل کیږي هغه وجه دا ده په بریل کې یوه مدرسه وه چې احمد رضا خان بریلوي صاحب هغه د هغه مدرسې یا بانی یا مشر یا هر څه چې بولې نو د هغه چې کومې تشریحات دي د دین او د اسلام په باره کې بریلویانو د هغو قبولې کړلې زموږ د دیوبند چې بیا کومه مدرسه د زموږ چې کوم اکابر دي هغه مولانا قاسم نانوتوي صاحب راواخله رحمه الله هغه مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب راواخله رحمه الله شیخ الهند راواخله پسې راځه حسین احمد مدني صاحب راواخله کشمیری صاحب راواخله مولانا الیاس راواخله رحمه الله دغه مولانا شفالی تانوي صاحب راواخله دا زموږ اکابر دي مشران دي د دوی تشریحات بیا د دین او د اسلام موږ قبولې کړي دي موږ پر دوی باور دی یقین دی اعتماد دی نو په دې وجه موږ دیوبندیان بلل کېږي تقریبا ډیر فرق چې دی هغه د قرآن او د حدیث په حواله باندې نشته څک دی څه اختلاف به خامخا وي نو هغه اختلاف د کفر او د اسلام چې دی هغه نه بلل کېږي بیا په دې کې بله خبره دا د عزیزانو د نن څه تقریبا 1958 کې تقریبا 6 کاله مخکې ظاهر شاه بابا چې د افغانستان بادشاه تیر شوی دی هغه ولاړی دیوبند لره د هندوستان په دوره تللی و نو هلته بیا دی دیوبند لره هم ورلی هلته چا کوم پیډ زموږ قاری طیب صاحب زموږ د دارالعلوم دیوبند تر ډېره وخته معتمم پاتې شوی دی د نانوتوي صاحب په لمسیانو کې دی د کورنۍ دی نو هغه بیا هغه چې کومه دعوتنامه جوړه کړې وه پر هغه دعوتنامه سته یې فکر څه چې لیکلي وو پر هغه یې لیکلي وو اعلی حضرت همایوني اعلی حضرت همایوني یعنی با برکته برکتمن باچا المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه بادشاه افغانستان خلد الله ملکه و دولته دا یې لیکلي وو چې زموږ مدرسې لره پر دغه ټیم باندې د منګل په ورځ پر دومره پروري د افغانستان اعلی حضرت همایوني بادشاه
چې هغه محمد ظاهر شاه بلل کېږي، الله پاک د ده بادشي تل لري، د دې دولت دی الله تل لري، دغه پیټ جوړ کړی. اوس به د چا زما سره پر دې خبرو اختلاف وي، هغه ظاهر شاه بابا سره څه اختلاف لري د پارټۍ او د سیاست په حواله. د پارټۍ بازۍ موږ تباه او برباد کړلو. په دې ښار کې ورسئ وګورئ، هر څو ښه سړی به یې د بلې پارټۍ په نظر کې دا هندو ښکاره کېږي. صحیح سلو. بیا دومره بدبختي راغله یو سړی به هندو یې د خپل پارټۍ په نظر کې به دا اعلی سي اعلی سړی شمارل کېږي. دې خبرو ته سړی ګوري نه، پر لوړه سطح باندې وګورئ چې زموږ د دیوبند بیا دغه مسلمانانو بادشاهانو څومره تعلق، څومره مینه، څومره هلته د دوی مطلب هغه ربط و آمد ولو. صحیح سلو. نو ربط و آمد ولو بیا یې ربط ورسره، دا څونه لویه خبره ده. یعنې دوی اعلی حضرت لیکي، همایوني بادشاه لیکي، بیا دغه رقم خلد الله ورسره لیکي، دغه رقم هغه د ده دولت دی، د ده بادشي ده. څونه غټې خبرې دي عزیزان. دا قاري طیب صاحب دا لیکلي دي. نو دی چې رالی دیوبند مدرسې لره ډېر پروټوکول یې ورکړي، ډېر احترام و عزت و. نو بیا هلته اوس هم په دې دیوبند مدرسه کې باب الظاهر چې دی هغه سته، د ظاهر شاه بابا پر نامه باندې یوه دروازه چې ده هغه سته، اوس هم سته. صحیح سلو. ظاهر شاه بابا چې ورغلی هلته دیوبند لره بیا یې څه چم وکړي، زه به یې خدمت تر وښیم. خدمت یې څه وکړي؟ خدمت یې دا وکړي چې هلته ورغلی ملایان ډېر خوشحاله سو، زړونه راپورته سو. د هندوانو کې د دوی اوسېدنګه ډېره ګرانه وه. بیا د هغه مسلک، د هغه مشرب، د هغه دیوبندیت، د هغه حنفیت مرکز لره چې یو باچا راشي، دا خو ډېره غټه خبره ده. نو چې شی وکړلو، ویې کړو دا زموږ یو تفسیر دی، تفسیر عثماني، تفسیر عثماني په نامه باندې. دا ظاهر شاه بابا چې کله ولاړی دیوبند ته، نو بیا هلته د دیوبند د علماو څخه دغه تفسیر در راواخیستی، رالی افغانستان له افغانستان له رالی. بیا د چې شي وکړلو، دی راولاړ سو، د دغه تفسیر په پښتو کې ترجمه وکړله و علماو ته دا کار ور وسپاری. بیا د هغه تفسیر نوم چې شو تفسیر کابلی. چې بازار له ولاړ شه تا کابلی تفسیر راکړه، هغه تفسیر عثماني دی. هغه ظاهر شاه بابا د نن څه شپږ شپېته کاله مخکې راوړی و افغانستان لره، علماو ته یې کښېښوی ول پښتو ترجمه یې وکړئ. تر ننه ورځې پرې دا خدمت روان دی. منئ یې که نه منئ؟ هغه ځان ته خبره ده ژره وه که نه ول، هغه ځان ته خبره ده ستا د پارټۍ و که نه و، هغه ځان ته خبره ده چې تا خوښ شو که نه و خوښ. خدمت یې منې که نه منې؟ منې که نه منې؟ منې به، او که منې نو بیا پر دغه منلو باندې واوسېږه. پارټي بازۍ د مابین ځه وباسئ، دا خبرې د مابین ځه وباسئ، پر لوړه سطح ګورئ. اوس لمر دی، او نو لمر خو د ګرد جهان دپاره ضروري دی. که بیا څوک د لمره څه سوځل سوي بیا دی څه چم کوي؟ لمر ته شکنځا کوي. صحیح سلو. نو ته به دې شي ته نه ګورې، ته به د لمر عامې فایدې ته ګورې، و جهان ته څومره فایده چې د هغه رسېدلې ده، و درخت و زراعت ته څومره فایده رسېدلې ده، و میوو فروټو ته څومره فایده رسېدلې ده. دغسې فایده د افغانستان باچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه بابا هغه چې شو کړلو، هغه دا خدمت وکړي چې تفسیر د عثماني نامه څخه مطلب چې هغه په اردو کې ولو، هغه یې چیش لر راواړوي، هغه یې پښتو لر راواړوي، او بیا په کوم نامه سولو؟ تفسیر کابلی چې دی هغه بلل کېږي. او عجبه بله درته ظاهر شاه بابا چې په خپل وخت کې باچا و، تر ډېره تقریبا 40 کاله د ده باچي چې د هغه سوې ده څه پورته کښته به خامخا یې. دغه زموږ یو ملګری دی شیر کاکا یې کوي، په دوبۍ کې اوسېږي، نورزی دی، د لرې کوټ دی. د هغه بابا ډېر مشر سړی، محترم سړی تیر سوی و. د هغه سره یو وخت موږ ملاقات وکړئ، زه به اکثر ورتلم راتلم. نو ده دا خبره کوله ول موږ چې کله په ریګو کې پراته وو، نو په کندهار کې یو چا مړی وکړي، یا مړی ځینې وسو یا یې مړی وکړي. چې ویې کوي نو بیا ډېرې ننوات یا ملایان یا سیدان یا ملکان یا خانان یا مشران ورلو، هغو به نه ورسره منله، هغو انتقام اخیستی، هغو بخښه نه کوله. بیا چې وسلو، بیا دغه ظاهر شاه بابا چې د افغانستان باچا و، له کابل رالی، په جیب کې ناست و، هغه خپله لکړه ورسره وه، هغه کور لره ورغلی چې د کوم کور مړی سوی و. بیا هغه ته خواست وکړئ، زارۍ یې وکړلې، دا یې ورته ویل چې ته دا کور معاف که. بیا هغه کور د ظاهر شاه بابا په ننوات یې بولې، په احترام کې بولې، په قدر کې بولې، په راتللو کې بولې، په اعزاز کې بولې، په اکرام کې بولې، بیا هغه معاف کړي. دا د هغه وخت پادشاهان وو چې د یوه سړي د مرګ دپاره به رالی د یوه ښاره څه بل ښار لره، بیا هغه ته ویل چې ته دغه معاف که. څومره لویه خبره ده، دا کوچنۍ خبره ده.
زموږ خو اوس غم داسو که زه و چاته د چا ښه خبره وکړم دی ژر هغه بده خبره رامخ په دې کې دا بده خبره هم شته یاره بده خبره خو یو انبیا معصوم دي په ما کې زر خبرې بدې شته خو یوه خبره به مې ښه درته کړې یوه خبره خو به مې منې ته و چاته د څو خبرو ووایه تیسته موبایل زمانه ده وایي ګوره دا وینې دا یې چیش کړی دي دا یاره ما خو د ښو خبرو خبرې درته کولې ما خو د بدو نه دي درته ویلي ما خو نه درته ویلي چې دا نبي دی نعوذ بالله ما خو نه درته ویلي چې دا صحابي دی دا فرشته ده ما خو نه درته ویلي چې دا د ګناهو څه معصوم دی صحیح شو په دې خبرو لږ سر خلاص کړي بیا رالی بیا یې څه وکړلو بیا هغه قاتل مطلب چې کوم چا قتل کړی ولو هغه د مقتول کورنۍ معاف کړي د چا د وجې معاف کړي د بابا د وجې معاف کړي چې بابا راغلی صحیح سلو دا پر لوړه سطح خبره درته کوم پر کښته سطح به راکښني کښني کورو کې مه سره ګرځئ زه پر لوړه سطح زه د لمر کیسې درته کوم زه د اوم اسمان کیسې درته کوم ته یې د کښني کښني ښارو کیسې راته کوي صحیح سلو هغه د منځه وباسئ نو زما خو فکر دیوبند په حواله به زه مجلس کوم خو چونکې خبره بله خوا ته ولاړه نو هغه خیر الله پاک مشکلات پریشانۍ لري